الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة حبيبنا وحبيب رب العالمين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وعلى من اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين شفيعنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين. زما عزتمند مؤمنان ومسلمانان د محبوب کبریا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت مطهره په سلسله کې د مکی د خلکو چې کوم ظلم او ستم د نبی علیہ السلام او دارنګه دغه د مبارکو صحابه کرام سره امید درته تیر جمعه وسه ذکر کړم. صحابه کرام ډېر زیات تنگ شول د مکی د خلکو نه او صحابه ته ډېر زیات نقصان رسو. د الله د دین د اشاعت د هغې دپاره به دوی دین نه پرېښودل، عبادات به په سمه طریقه باندې نشو ادا کولی. رسول الله علیه الصلاة والسلام مبارک هم ډېر زیات تنګ و د دین. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک یولسو صحابه کرامو ته ویل چې زی تاسې هجرت وکړئ. شپږ پکې سړي وو، پنځه پکې ښځې وې. نبی علیہ السلام ورته وفرمیل وایي داسې مې اورېدلي چې اصمحه دا د حبشو د بادشاه نوم او لقب یې و نجاشي، چې دا ښه سړی دی او چا باندې ظلم او ستم نه کوي، زه تاسې دغې علاقې ته هجرت وکړئ. دا 11 صحابه کرام صحابیات دی چې کله روان شول نو د مکې خلک ورباندې خبر شو چې زمونږ د کلي نه خو دا 11 نفره ووتل، دی باید موږ رالاندې کړو، پرېنږدو چې زمونږ د کلي نه ووځي. خو دی کشتۍ کې سواره شوي وو، حبشو ته رسېدلي وو. هلته چې ورسېدل نو هغې ځای کې دی اوسېدل، ښه رویې ورسره کوله د هغې خلکو، دې رنګې بادشاه. د مکې خلک په دې تپ او تلاش کې ول چې هسې نو نور رانه ووځي، نور مو د لاس نه ونوځي. دی هلته تقریبا 3 میاشتې تېرې کړې په ډېره ښه فضا کې، په ډېر ښه امن کې تېرې کړې.
درې میاشتې وروسته دوی خبرېږي چې د مکې خلکو ټولو ایمان راوړی ده. نو دوی خوشحاله سول، بېرته رالل مکې مکرمې چې رالل نو خبره دروغ وه، دوی ایمان نه و راوړی د مکې خلکو. نو دوباره یې بیا په دې ظلم او ستم کو. نو دارنګې نبي علیه السلام بیا دې ته ویلې چې ځئ هجرت وکړئ. نو دا ځل یې دویم هجرت کې 80 نفره وو چې 19 پکې صحابیات وي، زنانه بیا اړومبني خلک او دارنګې نور. او حضرت عثمان رضی الله عنه خپل بیبي حضرت رقیه رضی الله عنها چې د نبی علیه السلام لور مبارک، او د نبی علیه السلام د ترزوی حضرت جعفر طیار رضی الله عنه مبارک. دی دوباره روان شول حبشو. هلته چې لاړل نو د مکې خلکو ویل چې دا خلکو ورځ په ورځ باندې زیاتېږي، او که موږ د دې خلکو مخنیوی ونه کړو نو دا به د اسلام یوه ډېره لویه قلعه جوړه شي، او زموږ حیثیت او زموږ سرداري او مشري او هر څه دا خو به ټول ختم شي. نو د مکې مشران راجمع شول، 2 نفر یې وټاکل او دې ته هدایا او تحفې په لاس کې ورکړې. ورته ویې ویل چې دا به تاسو د حبشو بادشاه ته ورکړئ، او دارنګې چې د هغې کوم نور د بادشاه ماتحت افراد دي، وزیران دي او دارنګې نور خلک دي، مشران د محلې، نو هغې ته به یې ورکړي دا تحفې. دا 2 نفر اول مشرکان عمرو بن العاص او عبدالله بن ربیعه، دې ته یې دا تحفې ورکړې وې ځئ تاسې لاړ شئ. حبشو ته چې کله رالل او دا تحفې په یو په بل تقسیم کړې او بادشاه ته یې وړاندې کړې. وایي داسې زموږ د کلي نه یو ډېر نادانه خلک راغلي دي، ډېر کمعقل خلک راغلي دي، علیاذ بالله. صحابو ته به دا نسبت او دا راغلي دي، دا موږ ته په لاس باندې راکړه، او موږ د مکې مکرمې د مشرانو په نمایندګۍ راغلي دي. بادشاه ته ویلي چې بادشاه سلامت ګوره، دوی به خبرو ته نه پرېږدي. دا موږ چې څه درته ویل بېدون او بېچراح، دا به موږ ته تسلیم کړي، خبرو ته به یې نه پرېږدي چې دوی خبرې وکړي او دلایل ووایي. لکه د مکې کافران خو په دې پول که دوی خبرې وکړي نو د دوی په خبرو کې خو جذبیت دی، هغه حق پرست دي که نه. نو بیا خو موږ پاتې راځو، نو ځکه دا شرط پرې ولګوو چې ګوره دوی سره به خبرې نه کوئ، بس همداسې موږ ته تسلیم کړئ چې ځئ بوځئ. حبشو بادشاه ورته ویل دا خو کیدی نه شي، زه خو باید دوی نه پوښتنه وکړم، خبرې ورسره وکړم، هغې نه وروسته به بیا تاسو ته تسلیموم چې دوی ملامت دي که تاسې ملامت دي. نو عسکر یې ولېږل، وایي دا خلک چې راغلي دا تاسې یو څو نفر راولئ. دربار کې چې کله حاضر کړل نو په دې کې حضرت جعفر طیار رضی الله عنه مبارک د نبی علیه السلام سکته درزوی. دربار کې وزیران او جنرالان او د دې چې څومره دي افراد دا ناست دي په دې دربار کې، او څوک چې راځي نو بادشاه ته داسې سر ټیټوي، یو تعظیمي غوندې سجده کوي. صحابه کرام چې راغلل دې دربار ته نو ویل السلام علیکم ورحمت الله، سلام یې وچو مسنونه طریقه باندې. دا سلام په دې درباریانو باندې ښه ونه لګېده، ولې ځکه د دوی خو دا دغه و چې بادشاه ته څوک راځي باید یو تعظیمي سجده ورته وکړي. درباریان ډېر خفه شو چې باید بادشاه ته سجده شوې وی تعظیمي. حضرت جعفر طیار رضی الله عنه مبارک ورته ویل، وی واورئ ما چې کوم سلام وکړ دا تعلیم ما ته خپل پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راکړ، او زمون په مابین کې همدغه سلام رایج دی، یو په بل باندې موږ هم دا سلام وچو السلام علیکم ورحمت الله. من سجده چې دی خاص یو الله ته، د سجدې حقدار هغه یو الله ته، او همدغه سلام په همدې کلماتو سره مسلمانانو مؤمنانو ته په جنت کې کېږي. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما الا قيلا سلاما سلاما. جنت کې به فضول بهوده خبرې نه، د ګناه خبرې به نه، مګر یو بل ته به سلام وي.
نو سلام چې موږ واچو دا زمونږ د دین شعار دی او دا زمونږ د دین نښه ده. چاته سجده مونږ نه او ای بادشاه زما خبرې اور زمونږ په علاقه کې یو ډېر نیک شخص، زمونږ په قوم کې یو ډېر نیک شخص، یو ډېر مخور انسان الله په صفت د رسول الله ولیکه. په موږ کې زنا عامه وه، موږ بوتانو ته سجدې کولې، قتل او قتال به م کوو، صله رحمي راکې نه وه، همسایه‌توب راکې نه و. د دنیا هر قسمه ګندګي په موږ کې موجوده او هر قسمه ظلم او زیاتۍ چې زموږ د لاس نه کېده هغه به موږ کوو. او کله چې دا چراغ او ډیوه الله په مکه کې بله کړه نو موږ یې دې ته راوبللو چې د یو الله عبادت به کوي او موږ ته لا اله الا الله محمد رسول الله دې ته موږ راوبلو. د خرابو کارونو د ټولو شیانو منهیات نه موږ منو. د دې کس نوم دی محمد صلی الله علیه وسلم او دا یو ډېره لویه شریفه کورنۍ کې الله پیدا کړ. امین دی، صادق دی، تر اوسه پورې خیانت نه دی کړی، دروغ نه دی. نو دا خلک مو چې دا تاسو ته راغلي دي موږ د دغه شیانو نه خپل پیغمبر منع کړو، یو الله ته راوبللو، دا خلک مو د یو الله عبادت ته نه پرېږدي. باقي ستا اختیار دی بادشاه. بادشاه دې ته ویل دا هېڅ امکان نه لري چې دا خلک تاسو ته تسلیم کړي. دی چې د دربار نه راووتل دا دوه مشرکان عمرو بن العاص او عبدالله بن ربیعه. عمرو بن العاص د خپل ملګري ته ویل سبا به داسې خبرې د دې بادشاه په دربار کې وکړم چې دا خلک به ډېر په ذلت او سپکاوي د دې ملک نه رخصت کړي. حضرت جعفر طیار رضی الله عنه مبارک ودرو ورته ویل تاسې د عیسی علیه السلام په شان کې څه عقیده لرئ؟ مرد مومن غیر د الله نه ګوري، بل چا نه ډارېږي. دا پروا نه لري چې دا بادشاه دی او د سره فوج دی، د سره لښکر او حق خبره کوي. که د حق په مقابله کې ټول بدن هم ځي د الله د دین د اشاعت په خاطر قرباني. نو ده ورته وفرمایل وایي موږ د عیسی علیه السلام په شان کې هغه عقیده لرو کوم چې الله او رسول صلی الله علیه وسلم موږ ته ویلي. هغه دا چې عیسی علیه السلام د خدای بنده او د خدای رسول دی. بادشاه داسې لاس ټیټ کړ ځمکې ته او یو ډکی یې راواخیست. ویل قسم په الله چې عیسی علیه السلام چې کوم تعریف د جعفر وکړو چې دی د الله او د الله رسول دی، د الله بنده دی، د الله رسول دی، د دې نه زیات د تعریف ویلو لایق نه دی. بیا ورته ویل وی ستاسې په پیغمبر چې کوم کتاب نازل شوی څه حصه مو یاده ده؟ نو ده ورته ویل چې هو. د قرآن یو څه ایتونه خو ما ته وویل. نو دی مبارک ورته شروع او ورته وی فرمایل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. دا د سورې مریم د عیسی علیه السلام او د بیبي مریم علیه السلام واقعه په همدې صورت او په همدې رکوع کې الله ذکر کړی دی. ورته وویل د تلاوت کو د سترګو نه اوښکې روان ګیرې ټوله په اوښکو لمده شو. درباریان ټول ژاړي په دربار کې چې الله په کتاب کې څومره معجز فصیح بلیغ کتاب دی چې ورته ولوست. ورته ویل قسم په الله دا کتاب او کوم کتاب چې الله په عیسی علیه السلام نازل کړی دا د یوې چشمې نه نازل شوی دی. او دی د خپلې چوکۍ نه راغی دی هر صحابي ته غاړه ورکوي او هر صحابي ته غاړه ورکوي. وایي قسم په الله که د غرونه ماته دی د سرو زرو کې او د دې غرونو په اندازه باندې ماته دی سره زر راوړي دا به زه قبول نه کړم او تاسې ته به هېڅوک هم ونه ویلی شي چې دې ځای نه لاړ شئ حرکت وکړئ تاسې به دلته اوسئ. او
جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې غایبانه ایمان راوړ. نبی صلی الله علیه وسلم مبارک باندې غایبانه ایمان راوړ دی نجاشی بچ. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک صحابه کرامو ته ویل چې مخکې می تیر جمعه در تیر چې مدینې نه خلک راتلو بیعت ورسره وکړ چې زی اوس هجرت وکړ. نو مدینې منورې ته صحابه روان شو. صہیب رومی رضی الله عنه مبارک چې کله روان شو نو د مکی خلکو راونیو کله د روم د علاقې نه دی راغلی. ورې هدایت د خدای کا د مکی په پاکه خاوره کې ابو جهل لعین پیدا دی، ترې پیدا دی ابي لهب ابي طالب، لیکن ایمان یې ونه را. د روم نه خلک راغلل، د فارس نه خلک راغلل او په جناب محمد رسول الله علیه السلام صہیب رومی رضی الله عنه ته د مکې کافران ودرېدل چېرته ځئ؟ وایي زه هجرت کوم. وایي موږ خو دې نه پرېږدو، دا دومره پیسې چې تا ګټلې دي دا دې ټول دلته ګټلې، ته د بل ملک یې، د بل وطن یې. صہیب رومی رضی الله عنه ورته وفرمیل دا مال، دارایی، دولت هر څه ټول تاسو ته درکوم، پرېږدئ مې چې هجرت وکړم؟ ته رښتیا وایي که ته ټوکې کوې؟ نه رښتیا وایي. ګورې د دین په خاطر هر څه نه تېرېږي. ورته چې دا څومره دارایي زما دا ټولې ورته تسلیم کړه. دې مبارک دی نه روان شو مدینې منورې. الله قرآن کې په نبی صلی الله علیه وسلم آیات را نازل ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. ځینې د خلکو نه هغه څوک دي چې خپل ځان د الله د رضا په خاطر باندې خرڅوي، خو د خپل ایمان د حفظ د خاطر باندې، د خپل ایمان د بقا په خاطر باندې، د خپل دین د بقا په خاطر باندې هر څه نه دا صحابي دي. نبی علیه السلام مبارک وفرمایل وایي صہیب ډېره ښایسته ګټه وکړه، خپل ځان او دغه رنګې هر څوک څه شی چې ورسره و دی د خدای د دین د اشاعت دپاره پیش کړ. یو بیبي او صحابي روان شول هجرت مکې مکرمې. ابو سلمه رضی الله عنه خپله بیبي ام سلمه اوښ باندې سوره کړه، وایي زه چې ځو مدینې منورې ته هجرت کړو. مسجد عائشه رضی الله تبارک وتعالی چې په دې نوم باندې یادېږي او هلته چې حجاج معتمرین حضرات ځي نو هغه ځای نه هلته بیا غسل کې حرام بسته کې بیا راځي حرم ته داخلېږي. دغې ځای ته چې رسېږي دا دواړه حضرات دې ساحې ته، نو دلته هم د خاوند د طرف نه و هم یې د ښځې د طرف نه، یعنې خو سرګنې دا خلک راغلل، دا دواړه یې محاصره کړه. چېرته ځئ؟ دی ورته ویل موږ هجرت کوو. خو سرګنې ښځه یې ایساره کړه چې دا ته نه شي بیولی ځان سره، او د ده چې خپل قوم و هلک یې ایساره کړه. ده ته ویل ته ځې ځه دا در سره نه پرېږدي. دا بیبي مبارکه یې دلته پرېښود. دا هلک د خاوند چې کوم قوم ورته نه واخیسته، ماشوم دی ژاړي د خپلې مور پسې، جدا یې کړ او دا زنانه د خپل قوم ځان سره روانه کړه، کور ته یې راوسته. ام سلمه رضی الله عنها فرمایي وایي هره ورځ به دې ځای ته راتلم. هغه پخوا غرونه او غونډۍ وې دا ځایونه، اوس خو سړکونه دي هلته، بنګلې دي، قصرونه پکې جوړ دي. وایي هره ورځ به دلته راتلم او ژړل چې خدای یو طرف نه رانه خاوند جدا دی، بل طرف نه رانه بچی جدا کړ. یو کال مسلسل وی ما ژړل او هره ورځ به دې ځای ته راتلم. یو کال وروستو الله د دې دواړو په زړونو کې رحم واچوي او اخو سرګنې راته خپل ماشوم تسلیم کړ، پلارګنې پرېښودم او راته ویل ځه چې ځې او رالم مدینې منورې ته. هجرت مې وکړ د الله د دین په خاطر باندې. محبوب کبریا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تمام صحابه کرام هغه په طرف د مدینې منورې په هجرت باندې امر ورته وکړ چې ځئ بدل. خپله مبارک
لا په مکه مکرمه کې پاتې دی د الله د حکم منتظر دی. نبی صلی الله علیه وسلم په شان کې کافرانو کوس جلسه شروع. باب الندوه، دار الندوه، دی علاقه او دی ځای حرم شریف کې دروازه ده په نوم د باب الندوه. دا د دې د مجلس دی، دا د دې پارلمان دلته به راټولېدل. شورای شروع ده سره یو سپین ږیره سړی محترم ابو جهل دی، عتبه دی، شیبه دی، ابو البختري دی، امیه دی، دا کافران ټول پکې ناست دي. د اسلام په ضد د پیغمبر په ضد باندې مشورې دویم تدبیر کوي او الله هم تدبیر کوي. دی دلته جرګې کوي چې د محمد صلی الله علیه وسلم خبر نسی، خو الله یې خبرې. دی دا مشوره وکړه، یو پکې راجګ شو، ویل په زنځیرونو وتړی، په یو کوټه کې بند کړي. دا سپین ږیری ورته چې راغی نو دا شیطان انسان شکل کې راغی. وایي ما پرېږدئ په دې شورا کې؟ وایي ولې؟ کېدای شي د خیر مشوره درکړي. نو چا چې دا مشوره ورکړه چې دی په زنځیرونو وتړی او په کوټه کې بندي کوي، دا ابوالبختري و. نو دې سپین ږیري ورته ویل نه دا مشوره هم غلطه ده. دا داسې عاشقان لري چې خبر شي نو خلاص پې کې درنه. بل کافر راجګ سو، وی پوخې کېنوئ، لاسونه او پښې پې وتړئ او دشت او بیابان کې خوشي کېځي په خپله مخ. شیطان ورته ویل دا مشوره هم غلطه ده. دا داسې خوږه ژبه لري چې چا سره یې خبرې وکړي نو عاشقان پیدا کوي، محبین پیدا کوي، ملګري پیدا کوي، بیا به ستاسې په مقابله کې درېږي. ابو جهل ورته ویل زما رایه دا ده هر قوم نه د یو ځوان راواخیستی شي، او کله چې محمد صلی الله علیه وسلم د کور نه راوځي نو یکدم د دا ځوانان ټول حمله ورباندې وکړي او دی به ختم کړي. نو د ده قوم خو هر چا سره بیا مقابله نشي کولی، نو دیت ته به غاړه کړي، دیت ورته ورکولی. شیطان ورته ویل دا رایه ډېره ښایسته رایه ده، دا کومه رایه چې تا پېښ مشوره وسو، په دې سره دوی دعا وکړه. امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله وحی وکړ. جبرئیل علیه السلام ورته راغی، ورته ویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ستا په شان کې د مکې کافرانو دا جرګه کړې ده، دا مشورې کړې ده او ته وځه دې ځای نه. اوس تا ته حکم د هجرت دی چې ته به دې علاقې دې ځای نه روانې. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک علي صاحب مبارک ته وفرمایل ځکه کافرانو ورسره امانتونه کېښودل، تمام کافران په دې متفق ول او دی ویل جربناک مرارا فما وجدناک الا امینا وصادقا. من په محمد باندې صلی الله علیه وسلم بار بار تجربه کړې، امانت صداقت نه بغیر په دې کې څه نه دي. خو کله چې دې ته دا ویل چې لا اله الا الله مقابله شروع شوه، امانتونه به ورسره کېښودل. علي صاحب ته وفرمایل چې دا امانتونه درته تسلیموم، د فلانکي د فلانکي د فلانکي دا به ور تسلیم کړي، او الله راته امر کړی چې زه هجرت وکړم. خپل ملګري ابوبکر صدیق رضی الله تبارک وتعالی ورته ویل ابوبکر الله راته امر کړی چې هجرت وکړم. ابوبکر صاحب ورته وفرمایل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری ته د رفاقت اجازت شته؟ امام په دې سفر کې در سره ملګری کې؟ نبی علیہ السلام راته وفرمایل چې په ابوبکر صاحب وژړل. بیبي اسماء رضی الله عنها فرمایي وایي د غم ژړا خو مې لیدلې وه، خو د خوشحالۍ ژړا مې وایي نه ولیدل، چې خوشحالۍ نه به هم څوک ژاړي، خو زما پلار وایي د خوشحالۍ نه وژړل چې په دې مبارک سفر کې زما پلار هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په قربان به اوښې مې ساتلي، یوه ستا یوه زما. نبی علیه السلام ورته وفرمیل قیمت یې راته ښیي، مفته شی نبی علیه السلام چا نه ده اخیستی. ابوبکر صاحب څومره احسانات ورسره کړي. نبی علیه السلام فرمایي د هر چا بدله مې په دنیا کې ورکړې ده سوا د ابوبکر. نبی علیه السلام مبارک سره د ابوبکر صدیق رضی الله مبارک
دې مبارک چې کور نه راوځي نو په خپل پالنګ کې علي صاحب مبارک ودک کور محاصره ده د نبی علیہ السلام ابو جهل بیرون وای و محمد وای صلی الله علیه وسلم کچا زما ملګرتیا وکړه الله به جنت ورکړي دوزخ نه به الله وساتي نبی علیہ السلام مبارک داخل د کور نه ورته وی وی بدبخت ته بس ما د ملګرو د لاس مرداري چې کله راوته وی موټه شګه راواخیستي او د رسید کافرانو طرف ته وروشند او د یاسین شریف دا 15 آیاتونه ولستل یاسین والقران الحکیم انک لمن المرسلین تر د اخر پورې فهم لا یبصرون دا 15 آیات دې پېښ دم کړي وروشند نبی علیہ السلام د دې په مخ کې راو الله یې لاندې کړه ور باندې نبی علیہ السلام لاړ یو کافر په دلار راضی دي ته چشته ولاړی موږ خود ته ولاړیو چې دې راوځي موږ په حمله کوو ای بدبخت هغه اوس لاړ داسې کنه کینه دروغ وای دا موږ وړاندې وې وګورې ستاسو په دې سرونو په دې سترګو کې خاورې ولیدلې هاي چې ګوري خاورې په ولیدل کله چې په کور ورځي ګوري پالن کې علي صاحب مبارک علي صاحب ته وی ملګری دي چیرې اسد الله د خدای زمری ورته وای وی بدون د اجازه ته کور ته څنګه داخل شوی مقابله کې ورته ودرېد نبی علیه الصلاۃ والسلام د خپل ملګری سره غار ثور طرف ته راووت څومره جګ دی دو چنده د غار حیران وچ سر ته چوکې جنو بحر در تخک او سا عجیب طریقه باندې اوس کلا سلار ورته جوړه ده کله چې دې بیخ ته رسیږي نو ابوبکر صاحب نبی علیہ السلام په شاکړه مبارک کله په شاکی کله کوس او کله چې ته روان سي نو کله ابوبکر صاحب داسې خي طرف ته وګوري کله داسې چپ طرف ته ګوري کله مخ کې ګوري کله ابوبکر صاحب شاته سي او نبی علیہ السلام مخ کې نبی علیہ السلام ورته فرمایي ابوبکر دا وري کله ورستو کېږي کله مخ کې کېږي کله مخې طرف کله چپ طرف دا وري وی قربان دې ته محبت وي دې ته اخلاص کله به چې پزړه کې راشي چې اسنه دې خي طرف نظر باندې کافران حمله وکړي نو زه به خي طرف کدا می پزړه کې راشي چې کافران چپ طرف ته در باندې حمله ونکړي نو چپ طرف ته دا می چې پزړه کې راشي چې کافران ورستو در باندې حمله ونکړي نو زه شاته سم دا می چې پزړه کې راځي چې مخکې نه در باندې حمله ونکړي نو زه تاسو نه مخکې شم کغه شی راځي چې په ما ولګيږي چې پتا سو نه لګي او دا مبارک خلق اشخاص دا غاری سور نسی پاس الله سکی فورا الله دکی کرونه ورته راشنه کی کفتری الله پیدا کی غنی راضی جاری اچي او دی التن نوزی اول ابو بکر سیب نوزی نبی علیہ السلام ته فرمایي و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو دنه مزه دا غار شاړ دی اسینه چې یو زناور پکې وي مار لړم پکې وي تکلیف اون رسیدا ز پاکوم دا ټول پاکو او صادر ور سره دې ټوکرا ټوکرا کو سوري دې پکې دی ټول باندې یو حسابات شو چې ټوټه ورته نه رسیږي نبی علیہ السلام ته فرمایله تشریف راوړل دا خپل په خمه مبارک ورته وغځوله وی قربان دا سر دې زما په دې ورون باندې کېده لګ آرام وکستړې ور ابو بکر صاحب په خپل ځانم نه نبی علیہ السلام لګو دس او دا خپل په خدي سوري ته داسې ونی ولا لفظن رستو مار سیرت مصطفی لیکل ابو بکر صدیق رضی الله مبارک و مار او چی خو خوځيږي نه په دې خاطر نه خوځيږي چې د نبی رسول سلام په خوب کې خلل را نسی بیا د بي ونسی خو اوخ کې را لسترګونه او د نبی رسول سلام په رخسار مبارک پریوت دې سره نبی رسول سلام پیدا ورته ابو بکر والی په قربان دي سوري نسی شي وچی دې سکه په خانه چې ګوري مار پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ابو بکر صدیق رضی الله عنه مبارک په خدام کړه خپل لاړې راوخی سی هغه پیوهل او به ورته فرمایل ابو بکر الله د جنت نه درته اوبر علی ګلی چې هغه د شاتو نه خوګی دی او د شودون سپینی دی او د واورې نه یخی دی دا اوتی
دا مې چې وچکلې درد تکلیف هر څه ټول الله رانه ایست کافران خواره واره دي چې دی پیدا کړي چې دی سر ته رارسېږي یو زناور پکې او د سماتې ته مخامخ ورته کېناست ابوبکر صاحب نبی علیہ السلام ته فرمایي وایي قربان که دا داسې لاندې وګوري داسې عجیب طریقه باندې الله دا غر پیدا کړ سړی حیران شو وایي قربان که لاندې وګوري خو موږ ویني که نبی علیہ السلام ورته فرمایي لا تحزن ان الله معنا خرچې کېږه مه الله زموږ سره الله زموږ ملګری الله سبحانه وتعالی د دې حفاظت په دې طریقه باندې په دې ځای کې وکړي 3 شپې 3 ورځې دې حضراتو په غار ثور کې تېرې کړې کافران ناامیده شول بېرته خپل کلي ته راغلل دې نه وروستو چې بیا دې کله سفر شروع کړ مدینې ته څه وخت رسېږي انشاءالله به بیا آینده جمعه وایو الحمدلله رب العالمین الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم انصرنا بنصرة دينك ولإقامة دينك ولتطبيق شريعتك اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر عساكر المسلمين في كل مكان اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك اللهم لا تسلط علينا يا حفيظ احفظنا وأهلك أعداءنا فانصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واحفظنا فإنك خير الحافظين إله العالمين استاد رضا نصیب یا الله استاد قهر استاد غضب نمونږ اوسد یا الله مونږ ټول مغفورین مغفورات مرحومین مرحومات لایق د خپل دیدار وګرځي یا الله مونږ مصدر د اسلام د قرآن او د حدیث وګرځي یا الله د بدو افعالو د بدو اقوالو د بدو مجالسونو یا الله مونږ اوسد یا الله د چا والدین ژوندي وي خدمت کولو توفیق ورته نصیب الله د چا والدین وفات وي قبرونه منور کړي باغچې د جنتي وګرځي یا الله دې مجلس کې څوک مغموم وي پریشان حالي الله دې پریشانی ورته لري سرور و خوشحالي نصیب الله چا کورونو کې بې اتفاقي اتفاق اتحاد نصیب وګرځي الله مسافر خپل اغراض او مقاصد او شریعو کې کامیاب یا الله په دې وطن کې مو شریع محمدي نظام راولي یا الله دا کومه خونریزي فساد بې اتفاقي چې د امت مسلمه او خصوصا د افغانانو په مابین کې ده یا الله دا د یهودو او د نصاراو په مابین کې واچوي الله تمام کفري طاقتونو باندې صواعق محرقه نازل کړي یا الله ابراهیم علیه السلام چې کله خانه کعبه جوړه کړه او خدای اول سوال درنه دا وکړه رب اجعل هذا البلد آمنا خدای دا ښار امن والا جوړ کړي خدای په دې وطن کې نور امن راولي الله زموږ اعمال ډېر خراب اعمالکم عمالکم یا الله ته په موږ باندې خپل فضل وکړي خپل کرم ته په موږ باندې وکړي